د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ګ یا ګاپ. ګ یا ګاپ د پښتو په تورو کې 33 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 33 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د ګ توری لیکل شوی دی. دا ګورئ د هغه شی چې له کوم ځای نه شروع او په کوم لورې تللی دا راښیي چې ګ داسې لیکل کیږي. خو ګ توری یو پنډکی هم لري. د ګ توري شکل مو وپېژانده. اوس د ګ توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ ګ توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ ګلاب او ترې لاندې ګلان لیکل شوي دي. دا ګورئ د ګلاب په نوم کې یو ځلې او د ګلان په کلمه کې هم یو ځلې د ګ توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. د ګلان په کلمه کې د ګ توري د غږ شکل په سر کې راغلی دی لکه ګلان، لکه چرګ، لکه ګل، لکه انګار، لکه ډانګ. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه ګلاب. شاباس. اوس مو چې د ګ د توري غږ پیدا کړ په دې هم ځان وپوهوئ چې د ګ توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د ګ توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم ګ توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د ګل په کلمه کې. دریم ګ توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د انګار په کلمه کې. څلورم ګ توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د ډانګ په کلمه کې. اوس دا ګورئ ګ توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ ګلاب او ترې لاندې ګلان لیکل شوي دي. دا ګورئ د ګلاب په کلمه کې یو ځلې د ګ توری په سر کې د ل توري سره تړلی راغلی دی. د ګلان په کلمه کې هم یو ځلې د ګ توری په سر کې د ل توري سره تړلی راغلی دی. ګورئ دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ګلاب رسم شوی دی. پوهیږئ چې ګلاب یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ګلاب انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ګلاب د کلمې لیکل یاد کړئ. د ګلاب کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. ګ ل ا ب توري چې سره یو ځای شي نو ګلاب لوستل کیږي. که ګ ل ا ب توري پیوسته وویل شي نو د ګلاب کلمې ته غږ نږدې کیږي. دا ګورئ د ګلان کلمه هم له 4 تورو نه جوړه شوې ده. ګ ل ا ن. د ګلاب او ګلان په کلمو کې مو د ګ توري لیکل ولیدل. اوس به د ګ توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د ګ کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا ګلاب دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د ګ توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا ګلاب دی. د ګلاب رنګ سور دی. اوس په همدې تور چوکاټ کې په
په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیري ماته وښیئ شاباس په هر هغه ګ توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی ګورئ دلته درې ځلې د ګ توری راغلی دی اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ګ توري پر سر ګ توری ولیکئ چې د ګ توري لیکل مو زده شي دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلی دي د ګ د کارونې ځایونه روښانه کړئ د ګ توري په سر کې شکل لیکو د ګ توري په پای کې شکل لیکو ډېر ښه په تور چوکاټ کار وشو اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ دا د ګلونو باغ دی ګلالۍ ګلان ټولوي په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د ګ توری په سره رنګ راغلی دی اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت په هر هغه ګ توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري دلته هر ګ توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی یو ګ توری د ګلونو د کلمې په سر کې د للې توري سره یو ځای راغلی بل ګ توری د ګلالۍ د کلمې په سر کې د للې توري سره یو ځای راغلی بل ګ توری د ګلان د کلمې په سر کې د للې توري سره تړلی راغلی دا د ګلونو باغ دی او دویمه جمله داسې ویل کیږي ګلالۍ ګلان ټولوي اوس قلم راواخلئ دا په سپین او زیړ رنګ چې دا د ګلونو باغ دی لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي او همدارنګه ګلالۍ ګلان ټولوي د جملې په سر ولیکئ دا د ګلونو باغ دی ګلالۍ ګلان ټولوي اوس به راشو سره چوکاټ ته دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي دا ګلاب دی د ګلاب رنګ سور دی دا د ګلونو باغ دی ګلالۍ ګلان ټولوي د همدې جملو ترڅنګ بیرته همدا جملې لیکلي دي خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر ګ توری په مختلفو رنګونو راغلی دی خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي اوس نو قلم راواخلئ د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ دا ګلاب دی د ګلاب رنګ سور دی دا د ګلونو باغ دی ګلالۍ
ګولان ټولای. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. وارخطا کیږئ مه. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ګ توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ګ توري د پاسه ګ توری ولیکئ. کله مو چې هر ګ توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا ګلاب دی. د ګلاب رنګ سور دی. دا د ګلونو باغ دی. ګلالۍ ګلان ټولوي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ګ توري تمرین وکړئ. د ګ توري یوازې شکل لیکو. او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ګ توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ګلاب دی ولیکئ، او په توره کرښه د ګلاب رنګ سور دی ولیکئ. د ګ توري یوازې شکل لیکو. د ګ توري یوازې شکل لیکو. د ګ توري په سر کې شکل لیکو. د ګ توري په سر کې شکل لیکو. د ګ توري په منځ کې شکل لیکو. د ګ توري په منځ کې شکل لیکو. د ګ توري په پای کې شکل لیکو. د ګ توري په پای کې شکل لیکو. دا ګلاب دی. د ګلاب رنګ سور دی. دا د ګلونو باغ دی. ګلالۍ ګلان ټولوي.
د ګ توري یوازې شکل لیکو. د ګ توري یوازې شکل لیکو. د ګ توري په پای کې شکل لیکو. د ګ توري په پای کې شکل لیکو. دا ګلاب دی. دا د ګلونو باغ دی. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ګ توري شکلونه لکه چرګ، ګل، انګار، ډانګ یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: ګلاب، ګلان، چرګ، ګل، انګار، ډانګ، رنګ، سور، باغ، ګلونو، ګلالی، ټولوي، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.